محترمو په کال کې یوه شپه یو وبا او یو مرض نازلیږي. په صحیح حدیث کې راغلی دی د مسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غطوا الاناء واوکوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها الوباء. وی خپل لوښي دا د شپې پټوي، چې کوم کلاو د تړلو وي هغه تړئ. وی ځکه په کال کې یوه شپه ده چې په دې کې یوه وبا نازلیږي، یو مرض دی، یو افت دی، او دا نه تیریږي مر کم لوښی چې د اوبو کلاو دی په هغې کې لګي. نو دا ډېره مهمه تنبیه ده، او دا د نبي صلی الله علیه وسلم په ډېر حرص باندې دلالت کوي چې خپل امت د هر شر نه بچ کړی دی، ورته ښودلی دی، هر خیر یې ورته ښودلی دی. ځان له د آخرت مسلې نه وي، د دنیا د صحت دا مسلې وي. دا اوس ګوره دې نه مونږ خبر کړي چې په کال کې یو وبا نازلیږي، یوه شپه ده چې کوم لوښی کلاو وي هغې باندې هغې کې لګېږي. نو په دې وجه باندې د شپې باید زموږ لوښي د اوبو دیشکي وي، پتیلې وي وغیره، بل لوښی وي په هغې کې اوبه وي یا خوراک وي، دا بند ساتئ عزتمندو. دا بند ساتل کول پکار دي. دا اوس پته نشته دا کومه شپه ده، هغې کې دا وبا مرض ولګېږي، هغه اوبه وڅښلی شي، هغه خوراک وڅښلی شي، ټول مشکلات شي. اوس وګوره دا پته نشته دا امت چې دا مسلمانان دي د څومره مشکلاتو باندې موږ اخته یو، دا مرضونه دي، څه پته ده؟ نو دا هم احتمال شته دی چې یو څوک پرې ورسېږي، د چا لوښي کلاوي پکې ولګېږي. په دې خو زموږ یقین د 100% کې چې دا به په دې کال کې خامخا دا وبا یوه شپه نازلېږي، دا کوزېږي به، او خامخا به د ډېرو خلکو لوښي کلاوي. نو ټول خاص کر خویندې میندې په دې باندې اهتمام کوي، ځکه اکثر دا مسایل هغې پورې تعلق ساتي، او نارینه ورونه دې هم کوشش کوي کور کې دي دا کومک کوي ورسره او د کور په کارونو کې.